بسم الله الرحمن الرحیم. درنو زده کوونکو ستړي مسئ په دې هیله چې ټول به جوړ راغو د صحت جامې به مو په تن وي. د دې بیا هم د فزیک د درسونو په لړۍ کې زموږ تاسې 15 درس دی. نن موږ تاسې پر کروي هندارو باندې بحث کوو. درنو زده کوونکو په تیرو درسونو کې موږ تاسې پر مستوي هندارو باندې او پر مطلقي هندارو باندې بحث وکړي، مکمل هغوی وڅېړل. نن موږ تاسې پر کروي هندارو باندې بحث کوو. کروي هندارې دا هم د هندارو یو بیل ډول دی. هغه هندارو ته ویل کېږي چې د هغوی سطحه کروي وي، د کورې یوه برخه. دا که چیرې فرض مثال موږ تاسې یو کوره فرض کړو، د کورې څخه یو برخه کټ کوو، دا سایکل کوو، یو طرف او بل طرف یې انعکاس ورکوي، نو دې ته موږ تاسې کروي هنداره وایو. په کروي هنداره کې موږ تاسې بیا هم یو شمېر بیلې ځانګړتیاوې لرو نسبت و نورو هندارو ته. مستوي هندارو ته دلته جلا ځانګړتیاوې څېړل کېږي. اول که چیرې تاسې کروي هندارې وګورئ، موږ تاسې په ورځني ژوند کې ډېر استفادې ځایونه لرو د کروي هندارو لپاره. فرض مثال په موټرونو کې که تاسې وګورئ، په موټرونو کې دې ډېرې کارول کېږي. محدبې هندارې موږ تاسې وایو هغه هندارې دي چې خارجي برخه انعکاس ورکړي، د کورې خارجي برخه. دا هندارې چې دي که تاسې په موټرونو کې لیدلي، ځینې وخت موږ تاسې په موټرونو کې هغه موټروان یو عمومي هنداره مستوي هنداره لري او در مستوي هنداره لاندې یو کروي هنداره هم لري، تر څو یو زیاته علاقه وګوري. د شا طرف د سړک که چیرې ګوري نو دی د محدبې هندارې څخه هم استفاده کوي. همدارنګه د موټرونو په شیشو کې، د موټرونو په بتیانو کې که تاسې وګورئ، په بتۍ کې معمولا یو مقرره هنداره وي. مقرره هندارې په محراق کې جسم ورته ایښي، ګروپ ورته ایښي. البته دا ګروپ چې کله وړانګې پر هنداره لګوي نو ټولې موازي خپرېږي. د موټر بتۍ که تاسو وګورئ موازي وړانګې لري. دا ټول د هندارې کمال دی. همدارنګه د افګرمي د مرکزي لمریز سولري دغه تاسې ګورئ، دیګونه ګورئ، نور افګرمیانې ګورئ، اوبه ګرموي. مثلا اشپزي دپاره دیګونه دي چې د سولر د لمر په سیسټم باندې کار کوي. د لمر څخه وړانګې راځي، دا وړانګې پر هنداره باندې لګېږي. دا هندارې ټوله یوې نقطې ته متوجه کوي، محراق ورته وایي. هغه نقطه کې وړانګې راجمع سي، د ټولو انرژي یو ځای کېږي، نو هغه نقطه ډېره ګرمېږي. دا که دیګ مثلا اشپزي ورباندې کېږي، که اوبه پکې کې رایشېدو باندې راځي. دا معمولا سولریز یا لمریز داشونه دي یا دیګونه دي یا نور وسایل دي چې معمولا د هندارو په سیسټم باندې کار کوي. نو که راسو موږ تاسې د دې لنډ وضاحت ته کروي هندارې داسې تعریفو چې سطحه یې د کورې یوه برخه، سطحه د دوی معمولا کروي وي. ډولونه موږ تاسې په دوی کې 2 ډوله لرو. که چیرې دا یو کوره راواخو، په دې کې یو مقررې هندارې موږ تاسې جوړولی سو، بل محدبې هندارې. مقرره هنداره او هغه هندارې ته ویل کېږي چې داخلي برخه یې انعکاس ورکوي. فرض مثال دا یو کوره ده، د کورې یوه برخه موږ تاسې را کټ کړه، د دې خارجي برخه موږ تاسې سیکل کوو، توژه یې جیوه کوو او داخلي برخه چې ده هغه یې بیا انعکاس ورکوي. پر داخلي برخه باندې که چیرې وړانګې ولګېږي، دا وړانګې معمولا انعکاس کوي. نو دغسې هندارو ته موږ تاسې مقررې هندارې وایو. په مقررې هنداره کې کله چې وړانګه پر هنداره لګېږي نو موازي وړانګې که پر هنداره ولګېږي، دا وړانګې یوې خاصې نقطې ته راګرځي چې دغه نقطې ته موږ تاسې د هندارې محراق وایو. دغه نقطه موږ تاسې د محراق په نامه یادو یا د فوکل په نامه په اف سره یې ښیو. او همدارنګه موږ تاسې محدبې هندارې هم لرو. محدبې هندارې بیا هغه هندارې دي چې د هغوی داخلي برخه سیکل کېږي، داخلي برخه یې جیوه کېږي، سیکل کېږي، او همدارنګه خارجي برخه یې بیا انعکاس ورکوي. که پر خارجي برخه باندې وړانګې ولګېږي نو دا وړانګې انعکاس کوي. فرض مثال موږ تاسې دلته وړانګې ولګولې، دا وړانګې د لګېدلو څخه وروسته انعکاس کوي. خو دا انعکاس داسې دی چې د وړانګو امتداد که تاسې راواخلئ، امتداد یو هغه ثابتې نقطې ته چې محراق دی ورسېږي، او د وړانګو انعکاس داسې جوړېږي چې یو د بل څخه دا وړانګې لرې کېږي. دلته وړانګې د انعکاس څخه وروسته سره نږدې کېږي او دلته بیا د وړانګې د انعکاس څخه وروسته سره لرې کېږي. نو بناً دغسې هندارو ته موږ تاسې مقررو هندارو ته موږ تاسې متقاربې هندارې هم وایو. مقررو هندارو ته موږ تاسې بل نوم متقاربه وایو. متقاربه څه معنا؟ معنا نږدې کوونکې، چې وړانګې یو له بله سره نږدې کوي. او همدارنګه دغه هندارې بیا وړانګې یو د بله سره لرې کوي. دې ته بیا متباعده هنداره هم وایي. متباعده بیا څه معنا؟ لرې کوونکې، وړانګې یو له بله څخه لرې کوي. په دوی کې په عموم کې موږ تاسې یو څو ځانګړتیاوې لرو. هغه ځانګړتیاوې څه شي دي؟ یوه مستقیمه کرښه چې هنداره په 2 مساوي برخو ویشي، پورته او کښته برخو باندې ویشي، دغه مستقیمې کرښې ته موږ تاسې اصلي محور وایو. اصلي محور هغه مستقیمه کرښه چې هنداره په 2 مساوي برخو ویشي. دا په مقررو کې هم شته او په محدبو کې هم شته. دغه کرښې ته موږ تاسې اصلي محور وایو. دغه خط ته موږ تاسې اصلي محور وایو. بل موږ تاسې پر د اصلي محور باندې که تاسې وګورئ، اصلي محور د هندارې سره په نقطه کې کته کړی دی. دغه نقطه چې اصلي محور او هندارې کته کړي دي، یو په بل کې دې ته د هندارې راس ویل کېږي، په اس سره یې ښیو. دې ته موږ تاسې د هندارې راس وایو، په اس سره یې ښیو. بل محراق دی چې موږ تاسې
په اف سره ښیو چې د موازي وړانګو امتداد هغې نقطې ته رسېږي. په مقررو هندارو کې هم که وړانګې ولګېږي ټولې په دا نقطه کې سره کته کوي چې دې نقطې ته موږ تاسې محراک وایو. او همدارنګه دلته هم دا وړانګې چې د هندارې سره کته کوي، دا اصلي محور چې د هندارې سره په کومه نقطه کې کته کوي دې ته د هندارې راس ویل کېږي، په اس سره ښودل کېږي. او بل موږ تاسې د انحنا مرکز لرو. دا د هندارې کره چې ده دا معمولا پر یو خاصه نقطه باندې راګرځي چې دغه نقطه موږ تاسې د انحنا د مرکز یا د سنټر په نامه سره یادوو، په سی سره یې ښیو. نو معمولا موږ تاسې څو خاص نقاط لرو په دا ځای کې. یو سی ده، سی موږ تاسې د انحنا د مرکز په نامه سره یادوو. د انحنا مرکز هغه نقطه ده چې پر هغه باندې د هندارې کره رسمیږي. د هندارې د کرې مرکز د انحنا د مرکز په نامه یادېږي د هندارې لپاره. بل اف بیا څه شي دی؟ محراک. محراک هغه نقطه ده چې موازي وړانګې ولګېده پر هنداره ټولې و هغې نقطې ته راجمع کېږي. محراک یعنې د اور اخیستلو نقطه یا فوکل ورته ویل کېږي چې په اف سره ښودل کېږي. دا نقطه موږ تاسې د محراک په نامه یادوو. اوس نو که چیرې تاسې محراک وګورئ په کروي هندارو کې، موږ تاسې که محراک وګورو خپله په مقررو هندارو کې وړانګې دا دي د انعکاس څخه وروسته محراک ته راورسېدې، خو په محدبو کې بیا چې کله وړانګې پر هنداره لګېږي انعکاس یې و محراک ته نه رسېږي. انعکاس یې داسې کېږي چې لرې کېږي خو امتداد یې و محراک ته رسېږي. نو ځکه موږ تاسې ویلي وه که چیرې خپله وړانګې کاته کړي په یو نقطه کې هغه نقطه به حقیقي وي. نو دلته محراک چې دی هغه حقیقي دی. که څوک پوښتنه کوي فرض مثال په مقررو هندارو کې محراک څنګه خاصیت لري؟ محراک حقیقي دی. او په محدبو کې بیا محراک چې دی دا مجازي دی. په محدبو کې محراک مجازي دی. ولې مجازي دی؟ ځکه دلته خپله وړانګې نه راځي و نقطې ته او محراک ته، د وړانګو امتداد راځي. نو موږ تاسو ویلي وه که وړانګې که خپله وړانګې وه د وړانګو انعکاس و محراک ته دغه ته د انعکاس څخه مثلا تصویر جوړ شو هغه تصویر مجازي حقیقي دی. او که چیرې د امتداد څخه جوړ شو هغه مجازي دی. په مستوي هنداره کې هم که ستاسې په یاد وي. نو دلته هم دا خبره باید ستاسې په یاد وي. بل موږ تاسې راس ویلی، راس د هندارې د هندارې او د دې د اصلي محور تقاطع نقطه ده، په اس سره ښیو چې دې ته موږ تاسې د هندارې راس وایو. بل اف دی، اف محراک ته ویل کېږي. البته اف کوچنی اف موږ تاسې لرو، یو غټ اف لرو چې هغه محراک ته ویل کېږي او بل کوچنی اف. کوچنی اف بیا محراکي فاصلې ته وایي. هغه فاصله چې د محراک څخه بیا تر هندارې تر راس پورې ده دغه فاصله د محراکي فاصلې په نامه یادېږي. دې ته موږ تاسې کوچنی اف وایو. کوچنی اف چې دی دا محراقي فاصله ده. او بل آر لرو. آر بیا د انحنا شعاع ته ویل کېږي. دا بیا هغه فاصله ده چې د انحنا د مرکز څخه بیا تر راسه پورې جوړیږي. دا فاصله بیا د انحنا د شعاع په نامه یادېږي. دا بیا په آر سره ښیي چې خپله د کرې شعاع هم کېږي. نو موږ تاسې دې ته د انحنا شعاع وایو. او بل موږ تاسې قطر لرو. د هندارې قطر بیا څه شي دی؟ هغه بیا د کرې د یوې نقطې د یوه سر څخه د راس څخه بیا تر بل سر پورې، یعنې دا ټوله کره که تاسې راواخلئ د شعاع 2 چنده کېږي. صحیح دی؟ د کرې هغه قطر چې معمولا هنداره جوړه کړې ده دا د هندارې دپاره د قطر په نامه سره یادېږي. معمولا یا ډیامتر ورته ویل کېږي. دا بیا د 2 شعاګانو سره مساوي دي. یعنې یوه شعاع دا ده، بله شعاع که داسې، د دې دواړو مجموعه موږ تاسې د قطر په نامه سره یادوو. قطر بیا د شعاع 2 چنده کېږي. دې ته بیا د هندارې قطر ویل کېږي. اوس نو د دوی ترمنځ یو شمېر اړیکې هم شته. رابطې د دوی ترمنځ تاسې باید په یاد وي. محراکي فاصله د محراک څخه تر راس پورې دا فاصله ده. نو دا فاصله چې ده معمولا د انحنا د شعاع نیمایي کېږي. محراکي فاصله د انحنا د شعاع نیمایي کېږي. یعنې اف چې دی دا مساوي دی د آر تقسیم پر 2 سره. او خپل آر چې دی دا بیا د محراکي فاصلې 2 چنده کېږي. آر د محراکي فاصلې 2 چنده، د اف 2 چنده، 2 اف سره مساوي دي. او بل خبره قطر دی. قطر موږ تاسې ویل چې د یوه سر څخه تر بل سر پورې دا ټوله فاصله ده. دا بیا د انحنا د شعاع 2 چنده دی. دی چې ده دا 2 چنده د آر دی. او همدارنګه د اف به څو چنده سي؟ یعنې که چیرې دا تاسې د دې ځای څخه دا زیاته فاصله حساب کړئ، یو محراکي فاصله 2 چنده آر کېږي، د آر 2 چنده بیا ډي کېږي. نو که اف 4 چنده سي بیا قطر په لاس راځي. نو ډي چې بیا ده دا بیا د اف 4 چنده ده. داسې ویلی سو چې 4 اف سره مساوي دي. دغه مهمې اړیکې دي چې ستاسې باید په دوی کې په یاد وي. په هندارو کې بیا موږ تاسې ته په ډېرو ځایو کې په ښه راځي. رابسو د هندارو دفعه چې موږ تاسې په دوی کې وویلې، په عموم کې په ټولو هندارو کې شته. په دوی کې موږ تاسې یو بل مهم شی چې وایو د تصویر د جوړولو لپاره وړانګې دي، اساسي وړانګې دي. په مستوي هندارو کې خو موږ تاسې ویلو چې یوازې یو تصویر جوړیږي، خو په کروي هندارو کې یوازې یو تصویر نه دی.
په څو موقعیتو کې مختلف تصویرونه جوړیږي، مختلف حالتونه لري، اوږدوالی و هر څه یې فرق لري. نو بنان دلته د تصویر ځانګړتیاوې جلا جلا دي، بیلې دي. نو ځکه موږ تاسې یو څو اساسي وړانګې وایو چې په هغوی کې بیا د تصویر د جوړولو څخه استفاده کوو. د تصویر په جوړولو کې د هغوی څخه کار اخلو. مثلا که چیرې دا تاسې یو مقرره هنداره راواخلئ، اول به په مقرره هنداره کې ووایو اساسي وړانګې چې موږ تاسې تصویر جوړولو لپاره کاروو هغه څو دانې دي. اول 4 اساسي وړانګې موږ رسمولی سو په مقرره هندارو کې. که چیرې دا یو مقرره هنداره فرض سي او دا یې اصلي محور فرض سي، د اصلي محور پر مخ موږ تاسې وویلی چې یو د اصلي محور د هندارې د تقاطع نقطه د راس په نامه سره یادوو، بل انحنا مرکز دی چې په سی سره یادوو یا سنټر دی، دې ته موږ تاسې 2 اف هم ویلی سو. ولې؟ ځکه چې د محراک د فاصلې 2 چنده دی. او بل چې به دی د محراکي فاصله ده چې دا محراک دی چې دا بیا موږ تاسې په اف سره ښیو. اوس نو 4 اساسي وړانګې کومې وړانګې دي؟ اوله وړانګه که چیرې وایي د اصلي محور سره موازي پر هنداره ولګېږي نو منعکسات تر محراک تېرېږي. یعنې که د اصلي محور دی د دې سره یو موازي وړانګه راواخو دا پر هنداره ولګو، د دې وړانګې انعکاس چې دی معمولا د محراک څخه تېرېږي، وړانګه داسې ځي. دا اوله وړانګه شوه. دوهمه وړانګه بیا که چیرې موږ تاسې راواخو در محراک یې تېره کړو، هغه بیا پر هنداره ولګېږي نو منعکسه د اصلي محور سره ځي. دومره وړانګه د محراک څخه تېرو او پر هنداره یې لګو، د دې منعکسه بیا د اصلي محور سره موازي ځي. دا دوهمه وړانګه ده. کله چې پر هنداره لګېږي د انعکاس څخه وروسته دا د اصلي محور سره موازي ځي. دوهمه وړانګه په دا شکل په یاد کې در سره. او درېیمه وړانګه بیا که چیرې د انحنا د مرکز څخه تېره سي او پر هنداره ولګېږي، د سی څخه تېره سي پر هنداره ولګېږي، دا بیرته په هغه امتداد شاته راګرځي. که د انحنا د مرکز څخه وړانګه تېره سول او پر هنداره ولګېده، دا وړانګه معمولا پر هنداره عمود ده. صحیح دی؟ وړانګه پر هنداره عمود ده. نو دا وړانګه چې پر هنداره عمود سول بیرته په هغه امتداد باندې په 90 درجې باندې شاته راګرځي. دا درېیمه وړانګه سوه. او اخري 4مه وړانګه که د هندارې پر راس ولګېږي، پر اس باندې ولګېږي، دا وړانګه بیا د انعکاس د قانون دوهم قانون په اساس انعکاس کوي. د انعکاس دوهم قانون خو ستاسې په یاد دی چې آی د آر سره باید مساوي. دلته دا اصلي محور داسې دی لکه یو نارمل خط. که دلته موږ وړانګه په هر څو درجې زاویه سره پر ولګول نو منعکسه هم په هغه زاویه سره بیرته انعکاس کوي. نو ځکه که موږ تاسې په دا ځای کې وګورو 4مه وړانګه که د هندارې پر راس ولګېږي نو په دا ځای کې 2 زاویې جوړېږي چې یوه وارده زاویه ده او بل منعکسه زاویه ده. یو آی دی او بل آر دی. نو په دا ځای کې آی او آر یو د بل سره مساوي راځي. دا 4مه وړانګه سوه په مقرره هندارو کې. را به سو په محدبو هندارو کې هم موږ تاسې اساسي وړانګې چې وایو 4 دانې وایو. بیا هم دا یو محدبه هنداره فرض کړي، د محدبې هندارې او د اصلي محور تقاطع نقطه د راس په نامه سره یادو، په اس سره یې ښیو، بل موږ تاسې انحنا مرکز لرو یا سنټر په سی سره یې ښیو، او بل هم محراک لرو چې په اف سره یې ښیو. دا 3 نقطې همیشه باید ستاسې په یاد وي. راځو بیا هم 4 اساسي وړانګې چې موږ تاسې رسموو. یوه وړانګه د اصلي محور سره موازي پر محدبه هنداره لګوو. که چیرې د محدبه هندارې باندې د اصلي محور سره موازي وړانګه ولګېږي، دا خو داسې انعکاس کوي چې امتداد یو محراک ته راورسېږي. دا انعکاس داسې کوي لیرې کېږي، امتداد که ورکړو هغه امتداد یو محراک ته رارسېږي. دا اوله وړانګه سوه. دوهمه وړانګه بیا داسې پر هنداره لګوو چې د هغې امتداد د وارده وړانګې امتداد و محراک ته ورسېږي. د وارده وړانګې امتداد که چیرې محراک ته ورسېږي نو د دې انعکاس معمولا د اصلي محور سره موازي ځي. دوهم که د وارده وړانګې امتداد تر محراک تېر سي نو منعکسه یې د اصلي محور سره موازي ګرځي. دا دوهمه وړانګه سوه. درېیمه وړانګه بیا که چیرې د انحنا د امتداد د انحنا د مرکز څخه تېر سي، وړانګه داسې پر هنداره لګېږي چې امتداد د انحنا د مرکز څخه تېر سي. فرض مثال وړانګه مو په دا شکل پر هنداره باندې ولګول، د دې وړانګې امتداد د انحنا د مرکز تېرېږي. دا بیا هم درته وایم چې دا پر هنداره باندې عمود ده. دا وړانګه چیرې پر هنداره عمود سي نو بیرته په هغه 90 درجې سره شاته راګرځي. دا درېیمه وړانګه سوه. او اخري 4مه وړانګه که د هندارې پر راس ولګېږي، پر اس باندې ولګېږي، بیا لکه په مقاره کې دلته هم د انعکاس د دوهم قانون په اساس داسې انعکاس کېږي چې آی مساوي ده آر سره. دلته بیا هم موږ تاسې 2 زاویې جوړولی سو، یو آی دی او بل هم آر دی. دا به آی سي، دا به آر سي. نو آی د آر سره مساوي دی. د انعکاس د دوهم قانون په اساس باندې انعکاس کوي. 4 وړانګې په مقررو کې، 4 وړانګې په محدبو کې موږ تاسې د تصویر د جوړولو لپاره کارولی سو. خو مهمه خبره باید دا ستاسې په یاد وي چې همیشه موږ د تصویر د جوړولو لپاره 2 وړانګو ته ضرورت لرو. 2 وړانګې اقلا چې په هر ځای کې سره کته کړي، لږ تر لږه 2 وړانګې کفایت کوي چې په هر ځای کې سره کته کړه هلته تصویر جوړ دی. درېیمه 4مه وړانګه که ته رسم کړې هغه هم په هغه ځای کې رسمیږي، خو د هغه ضرورت بیا نشته. د تمرین د کتاب د تمرین یو سوال دی تاسو ته راغلی دی، وایي د مقررې هندارې څخه د موازي وړانګو د خپرولو لپاره نوري سرچینه باید چیرې کښېږدو. یو مقرره هنداره ده، موږ تاسو غواړو چې د مقررې هندارې څخه موازي وړانګې خپرې سي.
نو دلته باید زه یو څراغ په کوم ځای کې کښېږدم؟ څراغ په محراق کې کښېږدم، په محراقي فاصله کې کښېږدم، تر محراق بهر یې کښېږدم او که په انحنا مرکز کې کښېږدم. دا که چیرې فرض مثال اصلي محور سي، اصلي محور پر مخ باندې موږ تاسې یو انحنا مرکز لرو په سی سره یادو، بل محراق لرو په اف سره یادو، بل هم راس لرو په اس سره یادو. اوس په کوم ځای کې دا کښېږدم؟ که چیرې موږ تاسې متوجه سو، موږ تاسې وویله چې وړانګې موازي وړانګې چې کله راسي د هندارې پر مخه هنداره ولګېږي د هغوی انعکاس محراق ته راځي. نو ځکه که په محراق د محراق څخه بیا وړانګې خپرې سي دا بیا د اصلي محور څخه تېرېږي. نو زه باید نوري منبع په محراق کې کښېږدم. دا که هرې خواته باره وړانګې خپروي د دې ټولو وړانګو دغه چې دی امتداد چې دی البته انعکاس چې دی دا د اصلي محور سره باره موازي خپریږي. نو بناً که موږ تاسې نوري سرچینه ایږدو باید په محراق کې کښېږدو، په دا ځای کې یو څراغ کښېږدو. دا څراغ چې دی دا کله چې وړانګې خپروي معمولا دا وړانګې بیا د اصلي محور سره موازي ځي، نو دا مستقیم داسې خپریږي. د دې ښه مثال موږ تاسې د موټر په بطۍ کې وایي. د موټر په بطۍ کې چې دا جسم ایښودل کېږي معمولا د څراغ چې ایښودل کېږي دا په محراق کې ورته ایږدي. بل سوال راغلی دی، نو په دې ځای کې موږ تاسې کوم جزئي کوو؟ په محراق کې. بل سوال راغلی دی، د مستوي هندارې په واسطه جوړ شوی تصویر کومه ځانګړتیا نه لري؟ که ستاسو د مستوي هندارو تصویرونه په یاد وي هلته موږ تاسې 4 ځانګړتیاوې ویلې. نو دلته موږ تاسې ګورو. اول وایي حقیقي دی تصویر، دا ځانګړتیا خو نه لري. صحیح دی. مجازي دی تصویر، موږ تاسې ویلي وو چې تصویر همیشه مجازي دی او راسته دی. دوهمه ځانګړتیا مو ویلې وه چې د جسم او د تصویر فاصلې مساوي دي د هندارې څخه. دریمه ځانګړتیا مو ویلې وه چې د جسم او تصویر اوږدوالي مساوي دي. نو دلته دا دواړه هم راغلي، دا هم ځانګړتیا صحیح ده، دا هم صحیح ده، دا هم صحیح ده. او بل اخري ځانګړتیا که ستاسې په یاد وي د لویښودنې اندازه دلته موږ تاسې ویلي وو په مستوي هندارو کې مساوي په 1 سره ده، یعنې تصویر د جسم یو برابر دی، مساوي دي سره. اوله ځانګړتیا شتون نه لري په مستوي هنداره کې چې په هغوی کې تصویر همیشه مجازي وي، حقیقي تصویر نه وي. نو دغه ځانګړتیا معمولا په مستوي هندارو کې شتون نه لري. نو دا اوس موږ تاسې د نن ورځې درس د نورو زده کوونکو په دې هیله چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلي هغه مهم نکات یې در سره یاداشت کړي. که مې چیرې سر نه خلاصوي بیا ځلې ویډیو تکرار کړئ. تر بل درس پورې چې بیا هم زه ستاسې خدمت ته راځم. د الله په امان ښه وخت ولرئ.